د قرآن کریم د 13مې سپارې 14 سورت سورة الشمس سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 15 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربانه او پوره رحم کوونکی دی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. قسم دی په لمر باندې او پرونا د هغه یعنی د لمر، او قسم په سپوږمۍ هغه وخت چې راسي وروسته په لمر پسې، او قسم دی په ورځ باندې هغه وخت چې روښانه سي، او قسم دی په شپه باندې هغه وخت چې پټ کړي دا شپه دغه لمر. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. او قسم دی په اسمان سره او په هغه ذات سره چې جوړ کړی دی د اسمان، او قسم دی په مځکه او هغه ذات چې غوړولی دی دغه مځکه، او قسم دی په نفس او هغه ذات چې برابر کړی دی یعنی اندامونه د دغه نفس، د هغه وروسته یې ورښودلی دی په زړه کې د دغه نفس بدي ده او تقوا د دغه نفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. په تحقیق سره کامیاب سو یعنی په مقصد ورسېدی هغه څوک چې پاک یې کړي دا نفس، او په تحقیق سره برباد سو هغه څوک چې پټ یې کړي دغه نفس یعنی په ګناهو کې. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. درواغ وګڼي سمودیانو په سرکشي سره خپل رسول صالح علیه السلام. هغه وخت کله چې راپورته سو لوی بدبخته د دی، نو ویل و دوی ته رسول د الله یعنی صالح علیه السلام پرېږدي وشه د الله جل جلاله، او اوبه چې شل د دی یعنی د اوبو د څښلو نوبت د دی وشي. نو دوی درواغجن کی هغه خپل رسول، نو مړه یې کړل هغه وشه. نو عذاب راوسی الله جل جلاله پر دوی باندې په سبب د ګناهو د دوی، نو برابر یې کړله دوی، او نه بیریږي الله جل جلاله د دوی د عقوبت یعنی انجام څخه.